د ننګرهار ولایتي چارواکو په جلال آباد ښار کې د بي بي زینب د انجونو ښوونځي د جوړولو چارې پیل کړي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي د بي بي زینب ښوونځی چې د سرپناه ودانۍ نه درلوده د هندوستان هیواد په همکارۍ د څه باندې 11 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د جوړېدو چارې پیل شوې. 11.9 میلیونه افغانۍ په دې لګښت راځي. 4 خونې به جوړیږي او مصارف د هندوستان حکومت د مرستو نه ده. نو ان شاء الله چې دا ودانۍ جوړه شي د دې به د تعمیر ستونزې حل شي. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری وایي د زینب لیسې په جوړېدو سره به ټولې هغه ستونزې هوارې شي چې ښځینه زده کوونکي ورسره مخ وي. دغه کار به د 18 میاشتو په اوږدو کې بشپړ شي. تقریبا 80% دغه ښوونځي د بې سرپناهۍ ستونزې به د دغه تعمیر سره حل شي او موږ به وکړو چې زده کوونکو ته یو نسبتا سالم چاپیریال رامنځته کړو. د بي بي زینب ښوونځي او شمېر ښوونکي وایي په دې ښوونځي کې ګڼې ستونزې شته دي. د دوی په خبره د دې سرپناه په جوړولو سره به تر ډیره د زده کوونکو شته ستونزې راکمې شي. ښوونځي د ماحول په پراخېدلو او د دې ودانۍ د بنسټ په ایښودلو سره یې د زده کوونکو د اوړي او ژمي ستونزې تر ډیره پورې حل کړلې. لکه څنګه چې معلومه ده تاسو ته چې دا ښوونځی په پخوا وخت کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ و. په ژمي کې د بارانونو له وجې او همدارنګه په اوړي کې د لمر له وجې نشو کولی چې اخذ وکړي، زده کړه وکړي. د چارواکو په خبره هڅې پیل کړي چې په جلال آباد ښار او ځینې ولسوالیو کې د بې سرپناه ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي تر څو زده کوونکي په یو منظم چاپیریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.